راځئ چې یو څو مهم اصطلاحات او جملې زده کړو. کله چې موږ په پښتو کې چاته وایو زما په اړه فکر وکړه، داسې په الماني ژبه څنګه وایو؟ داسې وایو denke an mich، denke an mich، زما په اړه فکر وکړه. او که موږ چاته وایو دلته هیڅوک نشته، دلته هیڅوک نشته، دا بیا په الماني ژبه داسې وایو niemand ist hier، niemand ist hier، niemand وایي هیڅوک، hier مطلب دلته. او که چاته وایو زه د هیڅ چا په اړه فکر نه کوم، زه د هیڅ چا په اړه فکر نه کوم، او په الماني ژبه دغه جمله څنګه وایو؟ تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.